بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا استاد زهین ستاسو په درنه خدمت کې راغلی یم او غواړم چې د نهم ټولګي د بیولوژي مضمون او د تنفسي ناروغیو پر موضوع باندې ستاسو سره بحث وکړم. درنو زده کوونکو، ناروغۍ د انتقال او نه انتقال په اساس باندې په دوه ډول دي. یو هغه ناروغۍ دي چې له یو انسان څخه یا له یو حیوان څخه بل حیوان ته د انتقالېدو وړ دي. دا ډول ناروغۍ ته سري ناروغۍ ویل کېږي، انفیکشن ډیزیز ویل کېږي. سري ناروغۍ ساري ناروغۍ کومي ناروغۍ دي؟ ټولې هر هغه ناروغۍ چې له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته د انتقال او سرایت وړ وي، دې ته ساري ناروغۍ ویل کېږي. په انګلیسي کې یا په بیولوژیکي ژبه کې ورته انفیکشن ډیزیز ویل کېږي. انفیکشن ډیزیز infection disease. ټول هر هغه ناروغۍ چې له یو شخص نه بل شخص ته د انتقالېدو وړ دي، دې ته سري ناروغۍ ویل کېږي. خو برعکس ټول هر هغه ناروغۍ چې له یو شخص نه بل شخص ته د انتقالېدو وړ نه دي، غیر سري ناروغۍ یا غیر سرایت کوونکې ناروغۍ شمېرل کېږي. غیر ساري ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې هغوی له یو شخص نه بل شخص ته انتقالېدو وړ نه دي. نان انفیکشن ډیزیز. نان انفیکشن ډیزیز نه انتقالېدونکې ناروغۍ. د تنفسي سیستم ناروغۍ اوس موږ وایو. اول د تنفسي سیستم یوه ناروغي چې په بیولوژیکي ژبه کې ورته کمن کولډ ویل کېږي. کمن کولډ واله موږ او تاسو ورته والګی وایو یا ریزش ورته وایو. ریزش کمن کولډ یوه تنفسي ناروغي ده، خو په عین وخت کې یوه ساري ناروغۍ هم ده. ځکه ورته تنفسي ناروغي ویل کېږي چې د تنفسي سیستم پر غړو باندې حمله کوي. ځکه ورته ساري ناروغي ویل کېږي چې له یو شخص نه بل شخص ته د انتقالېدو وړ ده. د دې ترڅنګ کامن کولډ یا والګی یوه ویروسي ناروغي هم ده. کامن کولډ یا والګی تنفسي، سري او ویروسي ناروغي ده. ټولې هر هغه ناروغۍ چې د ویروسونو په واسطه باندې منځته راځي، دې ډول ناروغیو ته ویروسي ناروغۍ ویل کېږي. برعکس که هغه ناروغۍ چې د نورو مایکرو ارګانیزمونو یا د نورو ذرهبیني ژوندیو موجوداتو په واسطه باندې منځته راتللی، هغه به ویروسي نه وي. ویروسي ناروغۍ به فقط او فقط هغه ناروغۍ ته ویل کېږي کومې چې د ویروسونو په واسطه باندې منځته راځي. نو والګی چې ده هغه یوه ویروسي ناروغي ده. هغه ویروس چې د کامن کولډ ناروغي منځته راوړي، کله چې
زمونږ او ستاسو په وسیله باندې تنفس شي، ځي زمونږ او ستاسو تنفسي سیستم ته. او په تنفسي سیستم کې زمونږ او ستاسو د تنفسي سیستم کانال کې یوه مخاطي غیشه ده چې د پوزې نه نیولې تر سږو داخلي مجرا، داخلي لاره پورې د ساحه مکمله د کانال یې پوښلی دی. دغه غیشه باندې حمله کوي او شخص په لاندو نښو نښانو باندې اخته کېږي. نښې نښانې د کمن کولډ ناروغ دا دي. د کمن کولډ ناروغ به ځای ځای ټوخی ولري، کله کله به ټوخی ولري، او تر څنګ به یې پرنجی هم ولري. له پوزې نه به یې غلیظه مایع بهیږي، هغه به یې جریان کړي. او د دې تر څنګ به شخص هغه څه ولري، د ستړیا احساس به کوي، کله کله به سرخوږی ورسره مل وي. نو دا د کمن کولډ د ناروغ نښې نښانې دي. دویم راځو د تنفسي سیستم یوې بلې ناروغۍ ته چې انفلونزا نومیږي. انفلونزا 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 ناروغي دا هم یوه تنفسي ناروغي ده، ځکه چې زمونږ او ستاسو په تنفسي مجرا باندې حمله کوي. دویم، انفلونزا یوه ویروسي ناروغي ده، ځکه چې د ویروسونو په وسیله باندې منځته راځي. انفلونزا یوه ساري ناروغي ده، ځکه چې له یو شخص نه بل شخص ته د انتقالېدو د نقلېدو وړ ده. او په کوم میخانیکیت سره انفلونزا ناروغي منځته راځي؟ د انفلونزا ناروغي کټ مټ لکه د زکام د مخاطي غیشه په وسیله باندې د مخاطي غیشه په مقابل کې داسې ویروسونه منځته راځي له محیط څخه یا تنفس په وسیله باندې مونږ اخلو چې هغوی کټ مټ په مخاطي غیشه باندې لکه څه ډول چې په کمن کولډ کې حمله کوله په مخاطي غیشه باندې حمله کوي. او د دې د حملې په نتیجه کې مونږ او تاسو په کومه ناروغۍ باندې اخته کېږو؟ په انفلونزا ناروغۍ باندې. کومې نښې نښانې دي د انفلونزا ناروغ یا انفلونزا ناروغ کومې نښې نښانې لري او فرق کې د کمن کولډ یا د ولګي ناروغۍ سره څه دی؟ د کمن کولډ په ناروغ کې معمولا سرخوږی نه وي، خو د انفلونزا ناروغ سرخوږی لري. د کمن کولډ په ناروغ کې د پوزې نه اوبه بهیږي، مایع غلظتناکه مایع بهیږي، خو په انفلونزا ناروغ کې هم د پوزې نه غلیظه مایع بهیږي، خو تر څنګ یې د پوزې سوخت موجود وي، پوزه سوځي. او بله دا چې کمن کولډ ناروغ چې ده هغه کله کله ټوخی لري یا ځینې وختونه شاید هېڅ ټوخی ونه لري، خو په انفلونزا ناروغ کې د ټوخی په دوامداره توګه سره وي، دوامداره ټوخی لري. تر څنګ د انفلونزا ناروغ ځینې وختونه کانګې کوي، کانګې یا قی کوي، دا هم ورسره مل وي. او دا هم یاد وساتئ چې په انفلونزا ناروغ کې د تبه دوامداره هم وي او سخته تبه هم لري. حال دا چې په کمن کولډ کې که تبه موجوده هم وي نرم وي. نو دا هغه نښې نښانې دي چې د انفلونزا ناروغي لري. او د انفلونزا د ویروسونو په وسیله باندې کله چې دغه ناروغي منځته راځي دغه نښې نښانې به ظاهریږي. بل راځو د تنفسي سیستم یوې بلې ناروغۍ ته
چې هغه ډېره خطرناکه ساري او باکتریایي ناروغي ده. هغې ناروغي ته چې د ما وړاندې یاده کړه هغې ته ټي بي یا تبرکلوز ویل کېږي. تبرکلوز tuberculosis. tuberculosis یا تبرکلوز دا یوه تنفسي ناروغي ده، ځکه په دې ناروغۍ کې زیان لیدونکې برخه هغه د تنفسي سیستم غړي دي. دوهم، دا ناروغي یوه سري ناروغي ده، له یو شخص نه بل شخص ته د انتقالېدو وړ ده. ګورئ د انتقال د ناروغیو دا هم په مختلفو قسمونو سره کېږي. یاد مې وي چې هغوی چې معمولا باکتریایي او ویروسي ناروغۍ ولري یا په لویه کې سري ناروغۍ ولري، هغوی څخه نور افراد او اشخاص هغه وخت په ناروغۍ باندې ککړېږي یا هغه وخت د ناروغۍ دته انتقالېږي کله چې د هغې سره تماس حاصل شي، ورسره نږدې شي، یا د هغې سره په یوه کاسه کې ډوډۍ وخوري، یا د هغې په هغه لوښي کې چې اوبه یې څښلې دي د هغې په لوښي کې اوبه وڅښي، یا د هغې په ځای کې چې کوم ځای کې دی ناسته او لماسته کې په هغه ځای کې به دی ناسته ولاړ وکړي، یا د هغې پوښاک څخه استفاده وکړي کوم چې د دغې ناروغ ترې استفاده کړې ده، هغه که جامې وي، هغه که د لباس نور اړین لوازم وي، د هغوی څخه باید استفاده ونه شي. که ویې کړله دغه ناروغۍ احتمال دته زیات دی. د ټوخي او پرنجي پر وخت باندې که ناروغ شخص د خولې لپاره دستمال ونه نیوه یا کوم بل څه وي استعمال کړي، د خولې او افرازات د خولې او د پوزې افرازات هغه چېرته په نږدې منطقه کې یو بل کس تنفس کړي، دغه ویروسونه په اسانۍ سره هغه وجود ته داخلېږي، نو په دغه ناروغیو باندې ککړېږي. یا په ځینې سقاوو کې چې دا خبره ډیره لازمه او مهمه ده چې مونږ او تاسو ورته پام وي، کله هم چې په ښار کې کومې سقاوې ته ځئ او هلته سر جوړوئ، د سر اصلاح کوئ، نو د سقاوې خاوند ته باید ووایي چې هغه پاکي یا هغه چاړه چې یو ځلې ستا په سر کې یو ځلې د بل چا په سر کې استعمال کړې ده او بیا یې د تا په سر کې استعمالوي، نو ډېر احتمال د دې موجود ده چې دغه ناروغي له دغې شخص څخه چې ناروغ په هلته وړاندې لاړ شوی دی او وړاندې په دې کې دا چاړه استعمال شوې ده، د هغې وینه په هغې چاړه پورې نښتې ده، هغه که چېرته په تا کې هم استعمال کړي دغه ناروغي به هم د تا دپاره انتقال شي. نو لازمه دا ده چې د دغو ټولو هغو لارو چارو چې ما وړاندې یادونه وکړه او د ناروغیو د انتقال سبب کېږي دې نه باید صرف نظر وشي. له ناروغ څخه د تماس، ناروغ سره د څښاک، ناروغ سره د خوراک، ناروغ سره د پوښاک، ناروغ سره د نستي او ولاړې ځای دا باید تغییر شي، بدل شي. بالاخره به موږ د دې ناروغۍ څخه نجات حاصلوو، د ټولو سري ناروغیو څخه. لکه اوس چې تاسو دغه د کورونا ویروسي ناروغي چې اوس په ټول هېواد نه بلکې په ګرده نړۍ کې مسلطه ده، د دغې ناروغۍ په اړه تاسو اورئ او وینئ چې ټول خلک څوک په ښارونو کې، څوک په کورونو کې، څوک په کلیو او بانډو کې قرنطین دي. دلیل دا دی چې که چېرته د مختلفو ټولنو اشخاص یا د مختلفو کلیو او بانډو اشخاص راځي ښار ته، په ښار کې سره نږدې کېږي، تماس حاصلوي، نو د دې لپاره چې د دوی تماس حاصل نشي، هغه اشخاص چې په دې ناروغۍ باندې ککړ دي د هغې څخه دغه ناروغي نورو اشخاصو ته انتقال نشي، هغه یې د ځانه سره کلیو ته یونسي او کلیو نه وروسته کورنیو ته انتقال نشي،
بالاخره دغه ناروغي سرایت پیدا نه کړي نو بالاخره د قرنطین دغه اصول دې ته باید غاړه کېږدو تر څو دغه ناروغي سرایت ونه کړي، انتقال نه شي، ټولنه مو د ستونزو سره لاس او ګرېوان نه کړي. تاسو خبر یې او هره ورځ اورئ چې دا ناروغي د لومړي ځل لپاره په چین کې منځته راغلې وه او د چین نه د نړۍ پرمختللو هېوادونو ته انتقال شوه، غریب ملکونو ته موږ او تاسو د هېواد په شان غریب ملکونو ته انتقال شوه. خلک یې په اقتصادي، مالي او په نورو لحاظونو باندې سخت وځپل او خلک سخت ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. په زرګونو خلک یې د مرګ غاړې ته ورکړل او په زرګونو نه بلکې په لکونو خلک په دې ناروغۍ باندې مبتلا شول او د دې غیران څخه کړېږي. دلیل دا و چې د هغې منطقې څخه د خلکو سرایت کړی و، له یو ځای نه بل ځای ته لاړ و او هلته د ناروغي بالاخره د دغو هغه لارو څخه دوی صرف نظر او مخنیوی ونه کړه کومې لارې چې د ناروغۍ د انتقال دی، پام یې ونه کړه، توجه یې ونه کړه او نتیجه دا شوله چې ناروغي په اسانۍ سره انتقال شوه. بالاخره خلک په دې ناروغۍ باندې مبتلا دي. نو راځو موضوع څخه نه ووځو، راځو دې ته چې تبرکلوز ناروغي یوه باکتریایي ناروغي ده، ځکه د باکتریاو په وسیله باندې منځته راځي. دویم دا ده چې تبرکلوز ناروغي یوه تنفسي ناروغي ده، ځکه د تنفسي مجرا هغه د دې زیان وي. او بل دا ده چې دا یوه تنفسي ناروغي ده، باکتریایي ناروغي ده او سري ناروغي هم ده، له یو شخص نه بل شخص ته انتقالېدلی شي. نو لازمه دا ده چې د مخکې لارې چارې موږ په پام کې ونیسو تر څو دا ناروغي یو شخص نه بل شخص ته انتقال نه شي. بل دې ته راځو چې په کوم میخانیکیت سره دغه ناروغي منځته راځي. هغه وخت چې هغه باکتریاوې چې هغه د تبرکلوز ناروغي منځته راوړي هغه تنفسي سیستم ته داخلي شي مستقیما ځي سږو ته، او په سږو کې موږ په تیر درس کې د سږو په اړه باندې درس ویلی و. د سږو کې یو ډول پوکڼه ډوله یا بال ډوله جوړښتونه دي چې هغوی ته په بیولوژیکي ژبه کې الویولی وایي او موږ او تاسو ورته هوایي کڅوړ وایو. دا هوایي کڅوړ باندې حمله کوي. دا هوایي کڅوړو څخه لکه اوس دا یو هوایي کڅوړه فرض کړئ، د دې څخه ګر چاپېره د وینې رګونه تو شوي دي. دا رګونه اکسیجن د هوایي کڅوړې څخه اخلي او کاربن ډای اکساید هوایي کڅوړې ته ورکوي او هوایي کڅوړه د برانکیولونو په وسیله باندې برانکوس ته او د برانکوس نه ټریکیا نه وروسته دا د تنفس له لارې بهر ته اطراح کېږي کاربن ډای اکساید او اکسیجن. لنډه دا چې دغه هوایي کڅوړه چې ده دا د غازاتو تبادله کوي، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید. کله هم چې دغه باکتریاوې راځي او په دغه هوایي کڅوړه باندې حمله کوي او دغه هوایي کڅوړې کومې برخې چې تخریبوي نو په نتیجه کې د هغې څخه تو شوي رګونه هم تخریبېږي او وینه د سږو منځ ته بهیږي، د سږو خلیګا ته بهیږي او بالاخره په شخص کې لاندې نښې نښانې منځته راځي. یو دا چې شخص به دوامداره ټوخی لري او د ټوخي تر څنګ به شخص بلغم په زیاته پیمانه سره تولیدوي او خو په دې بلغمو کې به وینه هم وجود ولري، ځکه د هوایي کڅوړو څخه دغه وینه هوایي کڅوړو څخه تو شوو رګونو څخه دغه وینه بهیږي، د میوکس یا د بلغمو سره یوځای کېږي او بلغم چې دی هغه چې کله تویږي په هغې کې وینه هم موجوده وي. دریمه نښه یې دا ده چې د دې ناروغۍ چې دا شخص به ستړی کېږي، ستړیا به ولري، ځکه هغه به ژر شاه اخیستنه نه شي کولی، ځکه هلته هوایي کڅوړو کې د غازاتو تبادله صورت نه نیسي. څلورمه نښه یې دا ده چې شخص به د پوستکي د رنګ ژیړوالی ولري، ځکه چې هلته وینه اکسیجن نشي اخیستلی له هوایي کڅوړو نه، که یې اخلي هم په ډېره کمه اندازه سره. دلیل یې د هوایي کڅوړو تخریب دی. Hey there. ترڅنګ Subscribe to my channel. شخص And also press this bell icon. ستړیا لري، دوامداره ټوخی لري، بلغم لرونکي
وینه لري بلغمو کې وینه لري او شخص وزن بیلی ډنګري کی شخص کانګي کوي شخص ناسته لري شخص سردردی یا سرخوږی لري سرچرخی لري او شخص په نورو نښونې خانو باندې هم مختاوي د دې لپاره چې د دې او د دې ته ورته د نورو نښونې خانو څخه ځان وساتل شي باید مونږ د ناروغ اشخاص سره فاصله اختیار کړو او معمولا د دې ناروغۍ لپاره په ماشومتوب کې BCG باسیلوس کلیمت ګراین په نامه سره واکسین تطبیق کیږي او دا د انټي باډیو د تولید په موخه باندې چې وړاندې له وړاندې وقایه شي کله چې دا ډول بکټریاوې راځي د هغه په مقابل کې دفاع شي یو ډول واکسین چې ورته BCG ویل کیږي BCG بشپړ نوم یې باسیلس کلیمت ګراین باسیلس کلیمت ګراین یعنی دا BCG واکسین چې کوم دی هغه معمولا د ماشومتوب په مرحله کې هغه د دغه ناروغۍ د وقایې لپاره استعمالیږي چې شخص یا دغه ماشوم هغه په دې ناروغۍ باندې اخته نشي چې د وجود معافیت د وجود قوت د وجود مقاومت هغه ونه بایلي نو باندې اساس باندې نو درنو او قدرمنو لیدونکو او زمونږ د معرف د بڼ ګلانو درنو زده کوونکو زه مطمئن یم چې تاسو به په تنفسي ناروغیو باندې پوهېدلی وای او د تنفسي ناروغیو په نښو نښانو د هغې په میخانیکیات د هغې په نور څرنګوالي باندې مونږ پراخ بحث وکړو زه چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم او ستاسو لپاره د بلې موضوع سره راځم او بله موضوع ته تشریح کوم تر هغې تاسو دغه موضوع د ځان سره زه مطمئن یم چې تاسو به نوټ کړي وي په دې باندې کار وکوئ په دې باندې یو له بله سره مطالعه وکړئ او راتلونکي نور موضوعګانو لپاره له مونږ سره اوسئ تر بیا چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم تر هغې مونږ ته اجازه راکړئ ښه وختونه او ښې چارې ولرئ سلامت اوسئ